بسم الله الرحمن الرحیم. د پاورپوینټ پروګرام ته ښه راغلاست. نن به د پاورپوینټ پروګرام په د جوړښت باندې خبرې وکړو چې دې کې څه شی یا کوم کمانډونه شامل دي، دا کومه څه کار کوي. نو راځم پاورپوینټ د پروګرام د ګورم خپل مخکې چې کړو دا ټاسک بار باندې دمه راوسته و. دا لازم مثال ګور راکړه چې موږ دغه کوم چې مثال موږ تاسو اوپن ک کنه دې چې ته ویلکم سکرین دی دا وایي، دې ته سٹارټ اپ پیج هم وایي او همدا رقم ته اوپن ډایلاګ باکس هم دغه د چې دا به خپل په دوه برخو تقسیم شوی ده. چې یو ګوره دغه هوم کې زه دی خو ګوره دغه چې دی هغه سلایډونه چې مثال کې چیرته لکه موږ تاسو ورډ ایکسل پروګرام کې ولوستل چې کوم ډیزاین موږ ریډی میډ پکار ده، موږ غواړم دغه ډیزاین هم دغه فارمیټ کې ذکر وکم، دا دغه لپاره ده. دلته ګوره کدا ډیزاین خوښ نه لمور باندې کلیک کړئ. دلته ګور نور ډیزاینونه هم شته دي، کوم یو فارمیټ تاسو اخلئ نو هغه تاسو راخیستلی شئ. ګوره هر فارمیټ تاسو خوښي هغه دلته تاسو چې کوئ راخیستلی شئ. مثلا زه ورته وایم ما دا فارمیټ خوښ ده، ګوره دا دې باندې مې کلیک کړ. دلته چې کې کریټ باندې مې کلیک کړ. کریټ باندې چې کلیک دا ګوره نیټ سمج کې تیز نه مثال بیا زه راکېږي، دا نه تاسو انټرنیټ پورې ده. اوس دا شی کې دا اوس موږ ته ډاونلوډ کېږي، خو یو خبره ده دا بیا سیف نه وي. بیا دا به تاسو دې کله چې تغییر راولئ ایډیټ یې کوئ بیا دا به چې تاسو دا بیا سیف کوي. ګوره دغه نه ګوره راغی، ګوره دا ګوره ډیزاین ده، ګوره تیا ګوره فارمیټ هر څه ورکې سره دلته به دا شی کې لیکل به اضافه کوي پکې. مثلا دلته لیکې دیر هاو ورته لیکم مثلا زه لیکم فاینانس، کیپس لاک بټن راکړم، ګوره فاینانس دا رقم تاسو نو دا هم بکره خو بیا د شي دا به هغه وروسته به دا چې کې سیف بیا کوي. زه راځم بیا دا کلوز کوم، بیا راځم مثال دلته ګوره دغه ډیزاین چې مثال دی کنه دلته ګوره راغلی، ګوره دا مور بیا د تیمس باندې کلیک کوم. که چیرته دغه ډیزاین چې کوم دل دی کې دی کنه دا خوښ تاسو نه وي، تاسو کولای شئ دلته د انټرنیټ څخه هم تاسو مرسته واخلئ. که چیرته نت موجود وي دغه سرچ کې د ولیکئ هغه نوم ولیکئ چې کوم موضوع باره کې تاسو کولای شئ د غواړئ د سلایډ واخلئ. او دغه سلایډ ګوره دلته تیار دلته ریډی میډ ګوره نور هغه کټګوري هم ده. ګوره تاسو چې شی بزنس باره کې تاسو هغه غواړئ ما کلیک کړه نو بزنس باره کې کوم ټمپلیټونه ګوره تیار ریډی میډ جوړ دي هغه ټول دلته راځي. نور باندې کلیک کړئ هغه کولای شئ. بیا راځم دی چې کوم بیک ته راځم دلته اوس ګوره او بل چې دا ګوره پین چې دا ګوره دغه قلم ونښه ګوره چې ښکاري دا لکه موږ تاسو په دا شنې تختو باندې چې پین کوو که نه سر خاص نوټ او مثلا دلته ګوره خال نشته که نه. اوس زه غواړم چې کوم ځینې ټمپلیټس دي ما دم ساعت هغې کې زه مثال یو ځل ما سلایډ جوړ کړی هغې کې بیا جوړوم دا چې دلته سرچ کوم یا نیټ نه سرچ اخلم که نه ډېر وخت نیسي. مثلا دا زه ګوره پین کوم چې پین کمپاس راځي ګوره دلته ځکه دومره هغه نه موږ ذخیرې نه دلته یو دانه واخیست. دلته ګوره هر وخت چې کولی شم دا ایډیټ کړم ایډیټ کولی هم شو. دا نورو نو دا رقم تاسو کولی شئ خپل ریډي میډ ټمپلیټ واخلئ. بلینک چې ده مثال تاسو تشه پاڼه اخلئ. مثلا ګوره دې ما زه کلیک کوم تشه پاڼه ده، ګوره دې که خپله لیکل کوئ ډیزاین به خپله ورکوئ، همدا رقم ته انیمیشن چې ده هغه به ورکوئ، سلایډ شو چې رقم ته کوئ. ګوره ټول هغه شیان تاسو دې کې خپله ډیزاین شیان جوړوئ او هغه چې دا ریډي میډ دي هغه نور دا کلوز کوم. بیا راځم پاورپوینټ پروګرام اوپن کوم. بل چې دا ګوره هغه دغه کې چې دا ګوره دلته ریسنټ هغه فایلونه چې لږ مخکې موږ اوپن کړي وي نظر په هغه باندې ګوره دا څو ګوره 2 منټه مخکې هغه ګوره دا اول راغلی دا ګوره چشمې په ورځ ده ګوره او دومره بجې موږ دا اوپن کړی نو هغسې په هغه باندې راځي لاین کې داسې ریسنټ تاسو مخکې تاسو فالوئ هغه دلته مثال راځي. هر یو فایل تاسو دې پاورپوینټ اوپن کړئ. بل چې دا ګوره پین چې دا هم دا لکه دغه غوندې ګول د موږ مخکې دا موږ ډیزاین دلته ټمپلیټ دلته راوسته کړه دلته موږ هغه راولو هغه فایلونه چې مثال زمونږ ځینې وخت پکارېږي او موږ سره ډیټا ډېره ده موږ دا فایلونه ورکېږي. زه غواړم چې دا څوک مانه اتومات پوښتنه کړي اتومات د هغه شي سلایډ ماته راسي فایل مثلا دلته ګوره چې شی ده مثلا ګوره انټروډکشن ده ګوره دغه پین نښه ده پې ګوره اوس پورې پین کې چې شی هم نشته که دلته. اوس راځم ګوره دغه پین چې ده زه ورته وایم دا هر وخت ما پکارېږي زه دا اوپن کوم دا مې ګوره ګوره پین دغسې نښه پې راځي. اوس پین ته چې راسې اوس دا ریسنټ ته اړتیا نشته ده که داسې مثال یو میاشت مخکې هم تاسو فایل یې هغه تاسو کړی مثلا دا بل دغه ګوره دا زه ورکوم چهارشنبې ورځ ګوره دې باندې کړل دا هم ګوره پین شو دا پین شوی نه ده ګوره پین شو. اوس راځم دلته پین د چې راغی ګوره ښه نو دلته هم ګوره هغه فایلونه دلته ټول راغلل. ګوره کوم یو بېرته مثال ختمی دی لیست نه مثال ته دم ساعت په کار نه وي زه ورته وایم مثلا ورته وایم دغه پین لرېږه ګوره دوه نیسو. نو دا رنګه تاسو کولی شئ مثال تاسو پلان کې فایل مثال دغه هغه ته مونږ زما کمپیوټرونو شیان د فولډر ته ډایرکټ دغه ځای نه دغه کوم فایل چې مونږ ډېر پکارېږي ارجنټ هغه ټول دلته زر اوپن کوو دې ځای څخه.
دا و د پین هغه پین کې مثال اوس چې شی دا بل چې دا دغه ګوره دغه رقم دغه کټګوري چې دا دې کې مثال نیو دا نیو هم دغه مخکې چې مونږ ولسه مور هغه ما چې کلیک کړو نیو ته مور راښکته کېدلو که نه. بل چې دا اوپن ده. اوپن چې دا مثال تاسو په کومه طریقه دغه فایل اوپن کول غواړئ، دغه فایلونه کوم ځای کې دي چې تاسو پاورپوینټ پروګرام خلاص کړئ، مثال تاسو مثال نه غواړئ هغه زور زیات ته لاړ شئ او دیز نه غواړئ، ګویا موږ دیز نه هم دا رقم اوپن کولی سو. او که چېرته تاسو مینیمایز کړمه د پاورپوینټ پروګرام هغه چېرته دی دلته خو نشته. مثلا ګوره خاطر اوپن ګوره سره کوم دا رقم ګوره ډایرکټلی ګودي ځکه هم تاسو پاورپوینټ پروګرام اخیستلی سو. مثلا ته راځم نیو ته ګوره دا رقم ته د راځم ګوره پاورپوینټ پریزنټیشن فرض کړئ مثلا دا رقم ګوره پران که چې تاسو خپل هغه فایل پیدا کړئ مثال که نه، مثلا دې مزه دا رایټ کلیک کومه دا رینیم کومه هم مثلا لیکم فاینانس. اوس ګوره فاینانس مثال دا هر وخت مثال زه غواړم د فاینانس اوپن کړم، دې ځای هم دا رقم ګوره په خپل فایل باندې چې راسي ډبل کلیک کوئ مثال یا رایټ کلیک کوئ نو دغه پروګرام چې دا دغه اوپن کیږي تاسو ته. ګوره دا رقم ګوره اوپن شو موږ ته. اوس زه غواړم دې ځای څخه نه اوپن کوم، دغه پروګرام ما تېر خلاص کړی ده، زه غواړم هم دې ځای څخه اوپن کړم. اوپن ته راځم دلته مثال ګوره چېرته ستاسو هغه فایل ګوره براوز سره هغه ګوره کمپیوټر کې ده ګوره دلته پریزنټیشن ګوره پریزنټیشن 1 ده مثال ګوره دلته کوم فایلونه چې دلته تاسو ښکاري کوم دی هغه سرچ کې ورکړئ مثال نوم یې ولټوه هلته نه پیدا کړئ مثال اټ هغه کې پلیس کې ورکړل دی مثلا نو ګوره ون ډرایو کې صف کړی چې صف کړی ده دلته براوز کې ځکه ډیسکټاپ کې ده که نه براوز کې مثال ګوره ډاکومنټ کې ګوره دا ډاکومنټ دی مثال زه راځم ډیسکټاپ کې ما کړ ډیسکټاپ کې چې ده ګوره دا فاینانس په ګوره فاینانس انټروډکشن اوپن کې انټروډکشن باندې کلیک کړه د وړو انټروډکشن اوس اوپن کوم ګوره دغه دې ما لیکل ګوره دا رقم تاسو کولی شئ اوپن یې کړئ. زه هم دا کلوز کومه بیا مثال دغه پاورپوینټ باندې کلیک کومه. بل چې د اکاونټ ما چې کلیک کړي مثال دلته ګوره اول وخت کې ساین ان هغه راځي مثال زه غواړم دغه ما دلته خو تاسو باید خپل د آوټلوک چې ده هغه باید ولرئ ایمیل چې ده یا آوټلوک یا هاټ میل ګوره دلته ګوره محمد فاروق ستانکزی ګوره outlook.com ته ما رجسټر کړی پکې داخل شوی یم. که چې د سویچ مثال ساین اوټ نه وځي مثال سویچ اوټ مثال تا که کسی 2-3 آوټلوک لرئ تاسو 2-3 ځای مثال دی کې مثال هغه یوزر یې پکې دا اچولي دي بل راځئ مثال بل اخلئ مثال دې باندې کلیک کړه بل هغه ته ځئ. بل ځای ګوره مینیج پرایوسي کې دا ځینې شیان دي چې مثال دغه تاسو کولی شئ دې کې تغییر راولئ. کله چې مثال موږ تاسو ګوره اوس راځو دلته ګوره افیس بیکګراوند باندې دلته کلیک کوئ ګوره ډیزاین دا پورته هلته هغه ډیزاین تاسو ښکاري تاسو کومه چې دغه ډیزاین غواړئ ګوره تاسو کومه څه ښکاره سي ګوره کوم ډیزاین تاسو خوښیږي ما ډیزاین باندې کلیک کوئ ورته ما دا خوښیږي ګوره دا رقم ډیزاین ما راوسته. بل چې دا ګوره افیس تیم ده تیم څه ګوره خپل ډیزاین ته وایي مثلا ګوره دا سپین ده که نه ورته هم ګری ګوره دا رقم ده مثلا دا رقم زه غواړم مثلا ماته دا رقم ښکاره سي سکرین شانه ګوره اوس که چېرته مثال دلته راسم ګوره دا هم ګوره ټول تور شو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ مثال دې هغه ډیزاین یې بدل کړئ که چې نوی بلینک اخلئ هلته هم ګوره کلیک کړه ګوره ټول تور شو ګوره پورته د هغه ګوره دا رقم ده تاسو کولی شئ دې ډیزاین شیان را بدل کړئ. یو دا کلوز کړمه بیا اوپن کو. اوس راځم ګوره بیا اکاونټ ته اکاونټ دلته چې راغلی مثال دلته زه غواړم نه مثال زه ورته وایم دا ورته مثال ګوره بلیک یې کړه ګوره بیخي تور شو ګوره کوم رقم تاسو خوښي هغه رقم تاسو سیسټم کې تاسو شی کوئ دا کولی زه ورته وایم کلرفول یې کړه. بل چې دا مثال ګوره ون ډرایو چې دا مثال ګوره اټ ګوره سروس ده دا چې دا ون ډرایو چې دا مخکې هم ګول ون ډرایو چې دا تاسو ته فری سپیس درکوي او دا چې دا مثال تاسو د آوټلوک ولرئ په افیس پروګرام کې تاسو 15 GB فری سپیس درکوي که چې تاسو نړۍ په هر ځای کې اوسېږئ پاورپوینټ پروګرام خپل خلاص کړئ دا خپل آوټلوک پروګرام دلته ساین ان کوي ساین ان چې سوري مثال آوټلوک او پاسورډ ورکړئ دلته راځي نو تاسو هغه کوم فایلونه چې مثال سیف تاسو اټ چې بل کمپیوټر کې کار کوئ دا خپل کولی شئ خپل فایلونه کدی کوم سیف کړي دا ون ډرایو کې نو دا تاسو کلاوډ بیس باندې دغه درکړي تاسو کولی شئ هغه فایل ترې راواخلئ او اوپن یې کړئ.
اپډیټ چې د اپډیټ باره کې موږ ته معلومات راکوي. مثال دا اپډیټ تاسو مخ اپډیټ کړی نه دا کړی د هغې لپاره دا اپډیټ ګوره دا رقم ته ګوره داسې میل کې بیخي اپډیټ کول نه غواړي. مثال د دې لپاره دا دې اپشن باره کې نور هغه غواړي. مثال بل چې د دې کې فیډبیک دا ریډیمیډ لکه تاسو مثال راکوئ که نه چې تاسو یو هغه پروګرام کاروئ تاسو نو تاسو راځي دا څو ستوري تاسو ورکوئ او لایک باندې ورکوئ. مثال ګور ته ریډیمیډ ما تاسو کلیک کوئ هغه د کمپنۍ ته ورځي. آپشن چې دا بیا وروسته وایي ځکه چې دا بیا اوس پوره موږ تاسو بیګنر لیول کې یو بیا دا شیان به وروسته ولولو ځکه دا اوس نه کېږي. بیا راځم دا کلوز کومه. اوس راځم بیا پاور پوینټ پروګرام ګوره اوپن کومه. اوس راځم چې کوم دلته بلینک ډاکومنټ اخلم تشه خالی تشه صفحه اخلم به هیڅ شي نه ډیزاین نه شکل هیڅ نه له خاص خپل اور کومه. راځم اول د کمانډونو دغه شیان باندې موږ تاسو پوه شئ دغه پروګرام چې شي د هغې وروسته بیا تاسو پکې کار کولی شو. دغه پروګرام ګور دغه ځینه دغه صاحب ورته تاسو دا وینئ که نه در دیزې پورې دې ته شی وایي دې ته وایي ټایټل بار. ټایټل بار څه معنی؟ ټایټل ګوره خپله هغه ته وایي. مثال ګوره بیا دا ټایټل بار په 3 برخو تقسیم شوی ده. دلته ګوره ښه پریزنټیشن ده دا د شی ده دغه کوم فایل چې اوس ما روان کړی ده د پریزنټیشن 1 په نوم ده. که تاسو دغه فایل ته بل نوم ورکوئ مثلا ګوره دا زه ښکته کوم ګوره فاینانس په نوم وکړه دا اوس اوپن کوم ډبل کلیک مې کړه ګوره دا ګوره فاینانس راغی. نو دا رقم ده چې هر پروګرام په کوم چې نوم یې هغه تاسو دلته دغه فایل چې ده هغه فایل ښکاره دا چې د خپل پاور پوینټ پروګرام نوم ده نو د هغې لپاره ده. اصلا دا کلوز کوم بیا زما خپل فایل رالمه دم راواخیستم چې راواخیسته. اوس دغه چې دغه ساحه نه د دې صاحب دې ته چې وایي کویک اکسس ټول بار چې دې کې کویک څه شي مثال هغه فایل چې موږ ډېر زر غواړو مثال ډېر زیات پکارېږي دم ساتي یا شارټکټ کې نه مثال موږ دم سات دا موږ پکارېږي. سیف بیا وروسته هم تاسو ولولو چې دلته مثال بیا دلته ګوره سیف اس ترمنځ څه توپیر دا به په قرار ولولو. اول موږ تاسو هغه باندې ځان پوهیو. سیف چې دا ذخیره کوي یو فایل چې د په غواړي په کوم مثال سیف ځای کوي که نه تغییر پکې راوستئ ما فایل موږ په ما نور سیف کوو چې مثال بل وخت کې اوپن کړو تغییر پکې هم باید ذخیره شوی وي. بل چې دا ګوره انډو رینډو ده. راځم مثلا لیکمه افغانستان. اوس ګوره افغانستان مثال دا لیکې ننګرهار دا رقم بل هغه هم لیکم. مثلا اوس ګوره زه غواړم دغه ننګرهار چې ده زه ګوره چې کوم ده لکه زه مثال دا ګوره هغه کوم مثال ګوره ختم شو ګوره یو ګوره سلیکټ نو ځای کنټرول ګوره مثال دا غواړم مثال ډیلیټ یې کړم ګوره ډیلیټ شو که نه. ګوره انډو چې ده بېرته ګوره چې کوي مونږ ډیلیټ کوي او رینډو چې ده بېرته یې راولي. ګوره رینډو چې ده ګوره بېرته یې راوسته دا بېرته کوم نه مثال انډو یې کړم مثال ما ته ختم ګوره دا ګوره یو ځل مثال لکه ډیلیټ غوندې هغه کوي. مثال کې ته چېرته وایي نه دا دې ډیلیټ نه شي زه مثال بېرته دا اوس ما ته په یاد نه ده که ما کوم شیان ما ډیلیټ کړي دا لکه کنټرول زیډ غوندې مثال ما ګوره کلیک کوم ګوره کنټرول زیډ ګوره شارټکټ کې کنټرول زیډ کیبورډ څخه ووهه یا مثال دلته مثال انډو ګلې بېرته ووهه ګوره ننګرهار بېرته راغله دا د یو لپاره ده. بل چې ده سټارټ ګوره فرام بیګینر یا F5 چې ده مثلا دلته نور سلایډونه هم اخیستي دي دلته مثلا دا اوس که چېرته مثال دلته لیکل دی کې لیکلي ټولو کې لیکل وي که نه او زه غواړم مثال دغه هغه چې ده مثال د سټارټ نه ماته دا شو کي اوس سټارټ فرام بیګینر ده کلیک یې ګوره ډایرکټ یې ګوره اول سلایډ نه شروع کړله مثال ګوره دا بل ګوره صفحه بیا بل ختمېږي دا رقم ته دا د سټارټ فرام بیګینر ده. بل چې دغه باندې که چېرته مونږ کلیک وکړو دلته ځینې اپشن یې ګوره مونږ که چېرته دغه تاسو دغه مثال انډو دا سیشن ډېر دم سات پکارېږي نه کولی شي چې ختم هم کړي ګوره ختم یې کوي او ګوره پکار نه ده که نه ورته نه د انډو مې هم پکار ده ځکه ځینې وخت مثال کنټرول زیډ ته نه ډایرکټ دیز نه کار کوم موز باندې کار کوم. بیا مثال در راځم کلیک کوم مثلا د چې ګوره سپیلینګ زما سپیلینګ کې ستونزه ده ګوره ځینې اپشن دي تاسو کولی هغه اپشن یې پکې دلته اضافه کوئ ځکه دا د ګوره پرنټ مثال پرنټ پی یو مثال پرنټ نه ډایرکټ هم دیز نه پرنټ کوي مثال ګوره سپیلینګ اضافه کوم مثلا دلته اوس لیکل کوم د لیکم منیجر دا ګوره سپیلینګ دوی صحیح فرض که مثال دلته لیکم ګوره دلته ګوره منیجر ګوره سپیلینګ غلط ده که نه زه اوس څه که چې د اپشنو کې مثال دا هغه سپیلینګ هغه لټوم سخته ده که نه دې لپاره ما دلته سپیلینګ یې ما دلته راوسته ګوره اتومات سپیلینګ یې ما ته چک کوي چې کوم یو غواړم غواړم دا رقم ته غواړم چینج یې کړم اوکې وګوره
دغه یو اپشن کې نه ډایرکټ ورم عزیز نه ډایرکټ کنو دې لپاره د کویک اکسس ټول بار و چې مثال په تیزی سره تاسو شي کې تاسو هغه وړاندې کوي. دلته چې دا ګوره محمد فرست انځه ګوره مزه ساين ان سوی ما دا ورسره د ساين ان راځي تاسو به ساين ان به خپل اوټلوک باور کې د مثلا ساين ان بس به تاسو نوم راځي رجستر کیږي به تاسو ون ډرایو هم یوز کولای شئ. بل چې دا ګوره دا غره بن مخکې دې چې دا غره دلته شی وي دا کنټرول بټن وي دغه ساه وته ګوره او دا چې ریبن مخکې دې چې دا غره بن زول نو مثال ریبن چې شه دا مثال تاسو د په دې شان ځان پوي ګوره په دې باندې لکه دغه ساحه نه ګوره نیولې تر دې ساحه پورې دې ته چې وي دې دا وي ټایټل بار وي او دې هغه ټیب بار چې دا مثال د ټول ګوره ټیبونه دي ګوره دا رقم دا ګوره او دا اونلی چې د ګوره فایل مینو وي ګوره فایل مینو ګوره لیست باندې سکلیک یو دا رقم لیست راځي او بیا دغه به هر دغه ریبن چې دا ګوره دغه ګوره دا رقم دا ګوره شی لري د به دغه صحیح نه ته د صحیح چې د ریبنز وي ګوره مخکې چې ما ته ویل ګوره د ټول د ریبنز وي به د هر ریبنز کې ګوره ګروپونه دي ګوره دا ګوره مثال ګوره پروفینګ ګروپ دا مثال د اکسس ګروپ دا ګوره د انلایټ دا ګوره د لانګویج دا رقم ګوره کمپیر ګروپ دا رقم ګروپونه دي به د هر ګروپ دغه کې چې بیا د ګروپو مینس کې شری دغه ته شی وي کې دا وي کمانډ بیا وي دغه ار یو ته بیل اپشن چې دا یا اپشن دین خلک ورته اپشن وي ځینې ورته کمانډ وي دغه ته اوس راځو دلته دا چې دا ګوښ چې کې مونږه کچېرته مثال دا غوړ مساف سکرین ماته غړ ښکاره سي او زه مثال د غوړم مثال چې کومه دغه ماته ښکاره نسی دا هغه ریبن شان پټ سي ګوره اټو هاید ریبن ماته پټه کا ګوره ریبن هغه ګور ټول ګور صفه ماته غټه سو هغه ټول پټ سول کنه دلته ګو درې ټکی دي ګوره درې ټکی نه خپي راځي مثلا باندې کلیک کا دې باندې ورته کا مثال ګوره شو ریبن هغه دوړ ماته ښکاره کا چې ته نه ورته یو د تخکاره کی ګوره شو ګو ټیپس دغه ټیم ماته ښکاره کا ریبن ماته مخ ښکاره کا ګوره ریبن پټ سولې مثال بیا راځم دلته درته مثال دوړ ښکاره کا بل چې دا مثال ګوره کچې دغه ځای صحه تاسو نه استعمالوي تاسو کولای شئ دې سره هم مثال کو غواړئ دغه کمانډونه دغه دا پټ سي دا ریبن سي دا کمانډ سي دي دا پټ سي نو دا د کیبورډ څخه هم تاسو شارټکټ کی هم استعمالوي کنټرول پلس F1 ګوره صفه غټه سول ګوره ریبن پټه سول کړه مثال موږ د ریبن په کاری مثلا د رنگ ورکوم بل شی ورکوم دا ګوره کلیک کوم ګوره دا رقم ته نو هغه ګوره چې کیږي دا رقم دا ګوره تاسو کولای شئ به ته ریبن لاندې کلیک او به ته ګوره پټیږي ځکه چې موږ هغه ورکړ بیا مثال به ته راوصل غواړي د ځای څخه نه راولي دی ریبن څنګه نه راځم بیا مثال کنټرول پلس F1 وخمه ګوره به ته ماته راځي به ته شوې اوس ګوره چې تم کلیک کوم ګوره اوس هایډ کیږي نه اوس کچې تاسو کنټرول پلس شیفت پلس F1 وخمه د شي کې ریبنز هغه دواړه پټي یو هم ریبنز پټسو هم ګوره ټیپس پټسو بیا مثال همدغه بیا وخه کنټرول پلس شیفت پلس F1 همې ګوره هایډ کوي ګوره همې ګوره شو کوي مونږ ته بل شي دا مثال دا هم ګوره وسو بل شي دا دغه کنټرول بټن سي دي ګوره ټیم پروګرام کنټرول کو مثلا ګوره شي دا مینیمایز کو زه دا کده کوم ګوره صفه پټه سوله ګوره دا رقم ته مثال بل شي تاسو اوپن کوئ بل پروګرام اوپن د دې لپاره به ته مثال ما کلیک کا به ته ګوره میکسیمایز ول به ته رااله او دې شارټکټ هم هغه د کیبورډ څخه هم تاسو دا کولای شئ استعمال کړئ مثال د کیبورډ څخه وین کی بټن چې دا وین کی پلس M واخی ګوره اتوماتیک شي ګوره څخه ته مینیمایز کړئ به ته مثال راولې وین کی پلس شیفت پلس M ګوره میکسیمایز به ته ګوره راغور صفه بیرته راغله بل چې دا ګوره د دې څخه هم تاسو کولای شئ د صف پروګرام چې دا غټو وډو کې مثال یو وخت کې زبل لیکل نور هم کومه مثلا دا ګوره دا رقم ته ګوره کوم رقم لیکل مثلا دغه بیا د ګوره دا رقم تاسو لږ په خپل خوخه هم د غټو وډو کې کولای شئ دا مو کوم وخت کې پکاريږي مثلا زه اوس ګوره دا پروګرام ده مثلا دا چې ما اکاونټینګ باره کې زه نوٹ جوړوم هغه به سلایډ جوړوم مثلا د لیکم فاینانس یا اکاونټینګ فاینانس in accounting اوس دې ورکه زه نوٹ جوړوم نوٹ چې ما ساتیا په دې پروګرام کې څه چیرته دا د ورډ پروګرام کې دا ګوره دا غلطه ما ډبل کې ما اوپن کو اوس که چیرته دا یو زه حرف راخلم دم صدا مینیمایز کوم بیا مثال دا غټو مکنه موږ وخت نیسی بیا مثال د یو شی لیکم مثال لیکم اکارډینګ یو شی بل شی لیکم دا کنه وخت نیسی نو دې لپاره چې کومه دا بیا تاسو ما چې شی لیکل مې راځم ورډ پروګرام اوپن کوم
نو دې لپاره موږ شی کوو دا دا ګوره دې ما کلیک کوم شکل تاسو لیدل غواړئ زه وایم دا رقم ته اوس راځم ورډ هم اوپن کومه دا هم دا رقم ته کومه دا رقم ته ګوره دا رقم ته اوس شی کوم دا رقم د ګروپ تاسو کولای شئ مثال ګوره اوس صفحه پناه کیږي نه کنه تاسو ته مثال لیکي ګوره نوٹ لپاره مثال لیکي فاینانشل اکاونټینګ بل مثال لیکي ګوره مینجمنت اکاونټینګ ګوره دا رقم تاسو کولای شئ ګوره د کله دا رقم اړتیا پیدا شونه دا رقم تاسو کولای شئ دی کې مثال دیو پروګرام څخه بل پروګرام کې لیکلو کې صفحه هم ګور تاسو نه پناه کیږي ګوره دا تاسو مثال درکو ازم دا بیا ګوره غټومه دا شیشه کې دا موږ د مکمل پروګرام باندې کې چې دې باندې کلیک کما دا شی کې مکمل پروګرام موږ ته دا باندېږي ګوره سیف کې کنه درته ما نه سیف کوم ډون سیف ګوره سیف باندې پروګرام زم کلوز کوم بیا زم دا اوپن کوم بیا زم بلینک ډاکومنت اخلم ګوره اوس دا رقم دسو بل شیشه کو دغه ساحه چې دا ګوره د شیشه وای د وای سلاید پینل یا سلاید پریویو د څومره سلایډونه چې دلته موږ ته ټول سلایډونه دلته ښکاري ځکه د سلاید پریویو وای دا رقم ته ګوره دا شی څومره د سلاید څو اوس او دغه سلاید چې دا ګوره دم ګوره سلاید ده خو دا ګوره غټ ده د شی ورک سپیس وای یا سټیج اف ورک سپیس ګوره دغه د مثال ګوره لږ ځکه موږ لیکل کوو کنه دا موږ لیکل کوو او دلته ګوره موږ د پریویو ښکاري چې موږ کوم سلایډ کیو ګوره کوم سلایډ ته کلیک کړئ پریویو باندې مثال وړ دی کوس لیکه او نور کې تغییر نه راواله مثال دلته لیکل کوم د لیکم فاینانس سی سی ګوره دا رقم تاسو کولای شئ مثال هر سلایډ کې ګوره پریویو دا دلته راسي ګوره دې کې تغییر لیکل کوي دا رقم دا بل څه دا مثال دغه کې بل چې دا ګوره خاطر دا ګوره دغه چې شی دی دا د سکرول بار وای چې دته مثال ورټیکل سکرول بار ځکه چې دا ولاړ ده دا صفه موږ ښکته پورته کوو ګوره سلایډ هم دې څخه ښکته پورته کوي هم ګوره سلایډ ګوره شي کېږي ښکته پورته کېږي سلایډونه ګوره کوم سلایډ ته ځي یا مثلا ګوره یو سلایډ باندې کلیک کړی دا وړ بل سلایډ ته لاړ شي کیبورډ څخه دا ډاون ایرو کې نه دا وخه بل سلایډ ته ځي بل ګوره اپ ایرو کې وخه بیرته ګوره پورته هم تللی شي او دې څخه هم تاسو کولی شئ ښکته پورته لاړ شئ سلایډونه ګوره دغه ګوره ښه بل شي د سلایډ دا ګوره زه زوم کوم دلته ګوره بل سلایډ هم ته هوریزنټل وایي مثلا ګوره دا شیشه کې دا ګوره موږ زوم کو خو دا لیکل څه شی دي دا لیکل موږ ته وایي موږ په سترګو کې دا رقم ښکاري که چېرته دې نه پرنټ کوئ تاسو مثال یا سلایډ شو کوئ هغه بېرته خپل عادي حالت ته راځي دا صرف موږ تاسو خپل د سترګو ویو لپاره دا کار ګوره زوم کو دلته ګوره څه شی دی ته وایي هوریزنټل سکرول بار ګوره دا رقم صفه مثلا خو دې خوا کې صدقه ښکاره شي که نه کوم سپیلنګ شی هم غلط کړی دا د هغې لپاره ده بل راځم دا بېرته نورمال کومه بل چې دا دغه ته دې ته دغه ساحې نه تر دې ساحې پورې دې ته ټول د سټیټس بار وایي چې دې کې مثال ګوره دغه دې ته شی وګوره دلته چې دا مثال دا ګوره موږ ته ښکاري چې موږ کوم سلایډ کې یو ګوره موږ دریم سلایډ کې یو او ټول څو دي څلور سلایډ دي که چېرته زه مثال اولي سلایډ باندې کلیک کړم دلته ګوره شی کوي ګوره موږ ته وایي اولي سلایډ کې تاسو ولاړ یې خو ټول څو دي څلور سلایډ دي دغه چې دا موږ ته ګوره ژبه ښیي چې موږ په کوم ژبه اوس لپاره موږ لیکل کوو مثلا ګوره دا انګلیش ده که زه مثال ګوره مثال دا بله ژبې ته واړوم ګوره اوس شی سو ګوره پښتو سوله پښتو لیکل کوو که نه وایي پښتو سوله بیا مثال که بله ژبې ته واړوم انګلیش ته واړوم نو دا شی کېږي انګلیش کېږي بیا اوس موږ تاسو په انګلیش لیکل کوئ دلته چې دا دغه که چې دا کامنټ هم ګوره د دې تاسو ورکولی شئ او دغه شی وایي د ګوره دا موږ ته لی اوټ ښکاري چې دغه کې مثال کوم لی اوټ کې موږ دغه کار کوو تاسو کومه څه ښکاره ګوره دا شی دا نورمال ده دا رقم درته ښکاره شي درته ګوره سلایډونه ګوره دا رقم ته غږي د ویو لی اوټ وي دغه دریو ته ګوره دا رقم سلایډونه مثال دې کار یو قسم مثال لیکل کې کومه څه ته ښکاره شي ګوره داسې ته ښکاره شي
یا مثال ورته دا رقم درته ښکاره شي دلته ګوره او که وایي نورمال نو نورمال دا رقم ته ښکارېږي درته سلایډ شو ګوره سلایډ ګوره شو هم مونږ کولو سلایډ شو ګوره سکیپ بټنو به سلایډ شو چیک کیږي ته بندي ګور بیا خاصه دا کومه نورمال سو نګور شي کوم مونږ دا ګور ان دا کنه راځم دا ګور شي کومه سلایډ شو کومه بیا مثال سکیپ بټنو خو مثال چیک کیږي دا سلایډ هغه شوی بنديږي دلته ګوره سلایډ شو چې ما ته وکړه کنه او دغه ته ګوره فرام بګینر شو دا ګوره څه توپیر لري دا هم سلایډ شو دا چیک د اول نه ګور دلته یو مونږ دریم سلایډ کیږي ما کلیک کوم دا ګوره موږ اول سلایډ نه ګوره شو سره مثلا به د سکیپ بټن کې ورڅ بنديږي سلایډ او که چیرته مثال ګوره دلته موږ دلته ولاړو سلورم کې یا مثال دریم کې دا ګوره د لیکل کومه شي زه راځم وسول کوم سلایډ شو کوم ګوره ډایرکټ ما هغه دریم سلایډ نه موږ دا وکړه دغه ها اول سلایډ هغه وګوره دغه چې دا دغه ساده د چې زوم پینل چې دا زوم ان د چې مثال دی وړ زوم غټه وړه کې ګوره دا رقم تاسو نظر کې اوبه دا پرینټ کې نه راځي نو دا رقم تاسو کولای شئ مثال د خپل پروګرام چې کوي د سترګو لپاره چې نظرم کمی یا غوړ او شیخ سي دقیق وګوري غټه وړه کې کولای شئ دې څخه نو دا د موږ تاسو انټروډکشن د نن ورځې درس خو خولاري چارچته اوسې خاداباد اوسې موږ سره اوسې د لا خو ویډیوګانو د کتلو په هیله خو خولاري